ته چې راځي جومات ته په دې نیت چې صرف دا مسخته په ما راغلې ده بس ولې ستا الله رب العزت ستا د زړونو ستا د زړه په راز نه دی پوه نو ته الله دوکه کې ته الله له دوکه ورکې الله په راحته کې پېژنه سخته کې دې پېژني دا معلوم دې جمله کې ده دې سړي د الله د دین ساتنه کړې ده څنګه چې په راحته کې الله یاد ساتلی رب العالمین په سخته کې یېر نه کو اوس راشه زمونږ معاشرې ته مونږ په سخته کې الله یادو راحته کې یېرو سپینه ټوپۍ به یې په سر کړي اجامت به هم د یو څو ورځو غټ کړی او تسبیح به یې راغستې او د جومات په اول صف کې بنایسي اسی چلې څه قرضې پې لږه ډېره شوې ده یا څه مسله راغلې او د دې مسلې ختمېده اول کار خو به دا دی کوي چې نهي پسې به ځي او دا ګیره به اخلي بیا به ټوپۍ ګزاري بیا به تسبیح ختمي شي نو تا خو زه دوکه کړم زه انسان دوکه کېږي ځکه چې موږ په زړونو باندې نه یو خبر ته چې اولني صف کې ناست وې تسبیح د سره لاس کې وي زه ستا د زړه نه وم خبر ما ستا صفت کوم پلانې څومره دیندار دی خو ته به عرش والم دوکه کړي ته چې راځي جومات ته په دې نیت چې صرف دا مسخته په ما راغلې ده بس ولې ستا الله رب العزت ستا د زړونو ستا د زړه په راز نه دی پوه نو ته الله دوکه کې ته الله له دوکه ورکې بیا دا سړی دا وایي دا چې په راحته کې هر قسمه ګناه کړې ده دی وایي یاره په سخته کې الله زما مرسته نه کوي کله چې تا پسې څوک راشي که نه او ما پسې داسې یو څو کسان راغلي د دې سوال په جواب کې هغه غلی شي اکثر ما ته داسې نیغ نیغ ګوري یاره پلانې مسله راته جوړه شوې ده ډېره ګټه او پلانې مسله جوړه شوې نه ختمېږي مسله زه ورته یم راحته کې دا مسله چې نه وه څنګه وه ستا دینداري غلی شي ما ته ګوري د غلی کېدو مطلب څه دی چې حالات زما ښه نه ما رب العزت په راحته کې نه دی یاد کړی ګوره یونس علیه السلام څومره لویه سخته په هغه باندې راغلې وه او د مئی خېټې ته ورېدلی او څو ورځې څو شپې هلته پروت په دې توره تیاره کې هغه الله ته چغې وهلې الله وی کده چرته زه نه یادولې فلولا انه کان من المسبحین که چرته ده زه په راحته کې نه یادولې مانده چې یونس علیه السلام مئی ته خېټې ته تلو نه مخکې الله یاد کړی څنګه به یې نه یادوي پیغمبر دی الله وی که چرته ده په راحته کې زما ذکر نه وی کړی یو تفسیر دی دا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی دی به د مئی په دې خېټه کې د قیامته پورې پروت وي خو الله په دې سخته کې ور یاد کو په راحته کې یاد کړی